غازی امان الله خان. امان الله خان د افغانستان هغه بادشاه دی چې په 1919 زیږدیز کال کې د خپل ملت په ملاتړ انګریزان له هیواد څخه وشړل او یو خپلواک او سرلوړی حکومت جوړ کړ او په همدې توګه د افغانستان د خپلواکۍ ګټیالی بلل کیږي. د غازی امان الله خان د حکومت وختونه د افغانستان په تاریخ کې د یو بیساري ولسواکي او ټولنیزو بدلونونو دوران و. امان الله خان په 1909 هجری قمریز کال د کابل په پغمان کې زیږیدلی دی. د امان الله خان مور سرور سلطانه بیگم نومیده. کله چې په 20 فبروري د 1919 زیږدیز کال کې د پلار د لغمان په کلګوش کې شهید شو، نو په هغه وخت کې امان الله خان د کابل والی او د کابل د پوځ او خزانې ټول واک د امیر امان الله خان سره و. په دې وخت کې امان الله خان په کابل کې پادشاه شو او د خپل پادشاهۍ له اعلان سره سمې له انګریزانو څخه د افغانستان خپلواکي اعلان کړه او د انګریزانو پر ضد په ټول هیواد کې د خپلواکۍ د غزا ډول وغږاوه. نوموړي ډیر ژر د افغانستان د خلکو او قبایلو ملاتړ ترلاسه کړ او په همدې توګه 10 کاله د افغانستان پادشاه پاتې شو. علي حضرت امان الله خان دې ته ډیر لیواله و چې هیواد یې پرمختګ وکړي او د نړۍ له پرمختللو هیوادونو سره سیال شي. د په همدې موخه د هیواد په بیلابیلو ځایونو کې د نجونو او هلکانو لپاره ښوونځي جوړ کړل. امان الله خان خپل لومړنۍ زده کړې په شاهي دربار او بیا یې نورې زده کړې په حربیه مدرسه یعنی حربیه ښوونځي کې ترسره کړې. په پوځي زده کړه کې ځانګړی استاد هم درلود چې محمود سامی پاشا نومیده. امان الله خان د خپل پلار په دربار کې زیات محبوبیت درلود. کله به چې امیر چیرته په سفر ولاړ نو د خپل عادت له مخې به خپل مشران زامن په نوبت سره ځایناستي ګرځول او کله به چې امان الله خان ته نوبت ورسید نو له درباریانو سره به خورا غوره چلند کاوه، ځانګړی پام به په هغوی کاوه. همدا لامل چې کله خپل پاچاهي اعلان کړه نو په دربار کې له کومې ځانګړې ستونزې سره مخ هم نشو. امان الله خان ډیر زغم درلود، هوښیار او مدبر سړی و، په ډیر صریحه او څرګنده لهجه خبرې کولې او کله به چې وینا کوله مقابل لوري به ډیر زیات تر خپل اغیز لاندې راوسته. امان الله خان یو ځوان هیوادپال شخصیت و چې د افغانستان د سمسورتیا او پرمختیا لپاره ډیر هلې ځلې کړې دي. خو له بده مرغه چې د پرمختیا او سمسورتیا په لاره کې ورته یو مکار دښمن کمین نیولی او امان الله خان په دغه لار کې وړاندې تګ ته پرېنښود. امان الله خان د خپل پلار د مرګ پر 9 ورځ ملت ته په وینا کې داسې وویل: ای د افغانستان معظم ملته، ما د خپل پلار د شهادت پر وخت د سلطنت وکالت په کابل کې پر غاړه درلود او اوس په هغه اصالت د امانت درون بار متوکلا او متعصما پر غاړه اخلم. کله چې ستر ملت زما په سر د پاچاهۍ جوغه کې خودله ما عهد وکړ چې د افغانستان دولت بلکه د نړۍ نورو مستقلو قدرتونو د هیواد په داخل او خارج کې آزاد او مستقل وي. د افغانستان خلک به د قانون تابع وي، بیګار او نور جبري کارونه به بند وي. دلته به ډیر اصلاحات راځي چې هیواد په نړۍ کې خپل مناسب ځای ومومي. زه به د شاور هم پیل امر پر اساس د هیواد چارې اجرا کوم. تاسې به د خپل دین او هیواد په چارو کې ډیر هوښیار اوسئ او په بیدارۍ سره به وطن ساتئ. زه تاسو ټول اهل اسلام او ټول بني نوع انسان ته خیر او سعادت غواړم. کله چې علي حضرت امان الله خان انګریزانو ته د افغانستان خپلواکي اعلان کړه انګریزانو هیڅ وخت پرې ونه ګراوه، نو ځکه علي حضرت اړ شو چې د انګریزانو پر وړاندې د غزا او جهاد اعلان وکړي. افغان ملت په ډیر کم وخت کې انګریزانو ته ماتې ورکړه. انګریزانو چالاکي وکړه، د خپل شرمیدونکي ماتې د پردې کولو لپاره د سولې خبرې پیل کړي او د افغان غازیانو د لا نورې پرمختیا مخنیوی وکړ. د هیواد د فرهنګ د غوړېدا په لړ کې د علي حضرت امان الله خان لومړی ګام د امان افغان خپرولو چې لومړی ګڼې د 1919 زیږدیز کال د اپریل په 12مه د عبدالهادي داوي په مدیریت خپره شوه. دغه خپرونې د خلکو د ذهنونو په روښانولو کې پوره ونډه واخیسته.
د قانون په برخه کې امان الله خان د 1922 زیږدیز کال د فبروري پر 9 په جلال آباد کې د ملت د 802 استازو په ګډون لویه جرګه جوړه کړه او په 1923 کال کې د افغانستان لومړنی اساسي قانون تصویب شو. په اقتصادي برخه کې د صنایعو انکشاف ته پوره پام وکړ او په باندنی تجارت کې افغاني پیداوار د نړۍ مارکیټونو ته لار ومونده. په عمراني برخه کې نوي ښارونه جوړ شول او کابل ښار له پخوا څخه څو چنده پراخ شو. علي حضرت افغان زده کوونکي د لوړو زده کړو لپاره بهرنیو هیوادونو ته په دې موخه واستول چې د هیواد په بشپړه ابادي او سمسورۍ کې برخه واخلي. خو له بده مرغه ځینو شرغوښتونکو د پاچا دغو ټولو ښو کارونو ته بل نوم او عنوان ورکړ. پاچا ته سردرد او د پرمختیا د کارونو پر وړاندې خنډونه جوړ کړل. کله چې علي حضرت امان الله خان د هیواد د لا پرمختیا په هیله د 1920 زیږدیز کال په وروستیو کې د اروپا په سفر ووت او چې بیرته له سفره راستون شو، د پاچا د اصلاحي کارونو پر وړاندې خنډونه لا نور هم زیات کړل شول او بیا د سقاو زوی اړې ګړې جوړې کړې. علي حضرت ونه غوښتل چې په هیواد کې وینه تویه شي او د 1929 زیږدیز کال د جنوري په لومړۍ اونۍ کې استعفا ورکړه او پر ځای خپل ورور عنایت الله په پادشاهۍ وټاکه. خو د سقاو د زوی یعنی حبیب الله کلکاني په سر کې د پادشاهۍ نشه وه، ارګ محاصره کړ او علي حضرت عنایت الله هم له پادشاهۍ لاس په سر شو. همدا مهال علي حضرت امان الله خان د کندهار له لارې هند او له هغه ځایه بیا ایټالیا ته لاړ. همالته یې له هېواده لرې ژوند غوره کړ او د 1960 کال د اپریل پر 26 له دې نړۍ څخه سترګې پټې کړې. اروا یې ښه ده. د علي حضرت د وصیت له مخې د هغه جنازه افغانستان ته راوړل شوه او په جلال آباد کې د خپل پلار د مرقد تر څنګ خاورو ته وسپارل شو.